السلام علیکم ښاغلی واحد فقیري صاحب، الله دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې بنغښتي یاست. ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ او زموږ بلنه مو منله. مننه. زه به خپل کوشش وکړم چې تاسو ته خپل لنډ جوابونه وړاندې کړم. تاسو لطفا لومړی خپل سوالونه مطرح کړئ. پوښتنه دا ده، ستاسو په نظر د مسکو غونډه د افغان سولې لپاره څومره مهمه وه؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د پرمختګ هیله څرګنده کړه، همداسې د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یوې غړي هم د ورته پرمختګ دعوه کړې وه. ستاسو په اند دغه غونډه څومره مهمه وه، څومره لاسته راوړنې درلودې؟ که په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ مهرباني. د مسکو غونډه نهایت اهمیت لري، ځکه هلته نه یوازې دا چې روسیې افغانان راغوښتي وو، بلکې امریکا، چین، پاکستان، قطر او نور هیوادونه هم راغوښتي وو، او داسې ښکاري چې هلته بین المللي اجماع موجوده. بله خبره دا ده چې هلته افغانان خپل سر ته پرېښودل چې په خپل منځ کې خبرې سره وکړي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده، زه فکر کوم چې د مسکو غونډه د ترکیې د غونډې لپاره یو مقدمه ده، او دا موږ ته راوښودله چې په ترکیې کې به هم څه کېږي، څه به واقع کېږي. زما خپله عقیده دا ده چې هغه خبرې چې په مسکو کې وسولې هغه به په ترکیې کې نورې هم پراخې سي، او د افغانستان لپاره به د یو موقت حکومت ایجادول تر کار لاندې سي، او کوشش به وسي چې یو موقت حکومت ایجاد سي. ډیره زیاته مننه ښاغلی فقیري صاحب. راځو دوهمې پوښتنې ته. محترمه، ستاسو معلومات څه دي چې راتلونکی کانفرانس کوم چې د افغان سولې په اړه په ترکیه کې دایر کیږي څه لاسته راوړنې به ولري؟ که څه هم پښتو پرسته د طالبانو ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد ویلي چې په یاد کانفرانس کې دوی تر دې دمه د ګډون او نه ګډون کومه فیصله نه ده کړې. ستاسو په اند دا څومره مهم دی او کومې لاسته راوړنې به ولري؟ زما معلومات ښیي چې نه به یوازې دا چې طالبان به هلته ګډون وکړي، بلکې د افغان اکثریت سیاسیون چې خبر کړي دي هغه به هم هلته برخه واخلي، او د کابل رژیم به هم هلته برخه واخلي. د بلنکن د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر د لیکه څخه داسې ښکاري چې په ترکیه کې به نهایي فیصله کیږي. معنا دا چې د یو موقت حکومت په برخه کې به نهایي فیصله کیږي، یا د یو نوي حکومت په برخه کې به یو نهایي فیصله کیږي، او د افغان د سولې په برخه کې به نهایي فیصلې کیږي. او تر ټولو مهمه دا ده چې د بلنکن له خطه څخه داسې ښکاري چې امریکا په بیړه کې ده. امریکا نه غواړي چې په دې برخه کې نور پاتې سي، او غواړي چې په ترکیې کې دا مسله فیصله سي. نو لهذا موږ افغانان باید ډېر انتظار دې ته وباسو، او د هرې خوا څخه باید ځان منظم کړو چې دغه غونډې ته او دغه نتیجې ته مثبت لبیک ووایو. که دا راته ووایي د امریکا د دفاع وزیر کابل ته په ناڅاپي سفر تاسو څنګه ارزوئ؟ یعنې د کومو موخو لپاره راغلی و؟ د امریکې د دفاع وزیر ښاغلي آسټن تګ واقعا هم ناڅاپه و او ډېر جالب و. د امریکې د هغه په ټولو خبرو کې هر ځای څو ځله دا په تکرار سره وویل چې موږ غواړو دا جنګ ختم کړو، او زه د لوجستیک په برخه کې دغه لره ماهر یم، یعنی زه کولی شم چې شیان ژر یوسم، د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقال کړم، عسکر، سامان آلات، ټوله په دې کې زه مهارت لرم. او نه یوازې د عراق څخه چې هم امریکایي عسکر وتل، دی هغه ټاپ منیجر و. نو لهذا د ده په ټولو خبرو کې د هغه وویل شوي دي چې موږ غواړو دا جنګ ختم کړو، موږ نه غواړو چې دلته همیشه پاتې شو. او زما په خپله عقیده دا ده چې امریکا واشنګټن غوښتله چې ارګ ته، اشرف غني او صالح ته د خپل ټاپ نظامي مشر په خوله اخطار ورکړي، او هغوی ته ووایي چې د سولې په لاره کې نور خنډونه ایجاد نه کړي. ډیره زیاته مننه کوم فقیري صاحب. آخره پوښتنه زموږ دغه ده چې ستاسو په نظر بایډن به د مۍ په اوله د دوحې د توافق له مخې خپل پوځیان د افغانستان له خاورې څخه وباسي، او که وخت به وغواړي؟ تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې قاطع فیصله نه ده شوې،
او زه فکر کوم چې شاید چې د ترکیه په غونډه کې نهایي فیصله وسی نو زما خپل باور دی چې امریکا به خپل قواوې راوباسي شاید د نیټو ځینې عسکر هلته پاتې سي او هغه هم د څه وخت لپاره زما خپل عقیده دا ده چې امریکا به د ترکیه څخه وغواړي د اسلامي کنفرانس څخه به وغواړي او د ملګرو ملتونو څخه به وغواړي چې افغانستان ته ځینې سوله ساتونکي عسکر واستوي او مشري یې دغه وکړي ترکیه وکړي دا به چمتو سولې دپاره هم ډېر ښه وي چې اسلامي هېواد یې د دې په سر کې وي ملګري ملتونه یې د دغه قواو په سر کې وي او په د آینده حکومت دپاره د جوړولو دپاره یوه لاره برابره سي زما خپله عقیده دا ده چې امریکایان په هر شکل د افغانستان څخه وځي که نن وي که سبا وځي نو بهتره ده چې د قطر د موافقې سره سم ووځي